نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. زما عزتمندو اوریدونکو مسلمانانو ورونو، د ډېرو ورځو نه د فیسبوک په ذریعه باندې یو مسله شروع ده د عائشې رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین د هغې د نکاح متعلق، چې د عائشې رضی الله تعالی عنها سره رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح کړی وه، نو د هغې عمر څومره و او بیا چې کله رخصتي وشوه نو په هغه وخت کې عمر څومره و. دا یو مسله شروع ده. بیا دغه روایت چې کوم د 6 کالو روایت دی د نکاح او د 9 کالو د رخصتۍ او د واده روایت دی، نو دغه روایت امیر المؤمنین فی الحدیث ابو عبدالله محمد ابن اسماعیل البخاری رحمه الله هغه په خپل کتاب الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول الله صلی الله علیه وسلم و سننه و ایامه، په دغه کتاب کې دا روایت ذکر کړی دی. دغه روایت د راوړو د وجې نه د امام بخاری رحمه الله متعلق څه خلکو خولې کولاو کړي او ډیر زیات د امام بخاری رحمه الله په شان کې نازیبا الفاظ او رنگ ورله دا ورکوي چې یاره مونږ وایو چې په راوي باندې او په مصنف باندې او محدث دی خیر دی توان ولګي، خو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم دفاع وشي. دغه مسله ان شاء الله د عائشې رضی الله تعالی عنها د نکاح متعلق چې کومه مسله ده دا به تفصیلی ان شاء الله راشي، چې دا روایت امام بخاری نه دی را نقل کړي او دا روایت یوازې د هشام نه دی بلکې د هشام سره په دې روایت کې متابعین هم شته. خو نن یو پرون یو مفتی هغه یو کلیپ کړی و او کلیپ ته وی دا کلیپ نمبر 1 دی او بیا به کلیپ نمبر 2 یو دا هغه اولی کلیپ خلاصه او لب لباب داو چې د عوامو ته د ښکاره کوي خپل معتقدینو ته چې امام بخاری رحمه الله دا مجوسی النسل دا د ایران او په ایران کې شیعو. دغه د کلیپ خلاصې دقه ده او دا یو لوی سازش دی د منکرینو د حدیث او د مستشرقینو او
د دین چې کوم دشمنان دي د قرآن او د حدیث، نو د هغوی لوی سازش دا دی چې اول د دین په سند باندې، د دین چې کوم بنیادی سند دی هغه سند باندې هغوی حمله وکړي، او هغه کتابونه چې پای کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه دي هغه کتابونه بدنام کی او د خلکو اعتماد داغي نه چوت کی، نو بیا ورسته په قرآن باندې با هغوی ته حمله کول آسان شي. داغي د پاره هغوی د خپل سوچ او د فکر خلق پیدا کوي. ست خلق غیر دانسته تور باندې هغه خبرې کوي او څه خلق چې دین هغه خ دانسته په سوچ سمجھ باندې دا هغوی د فکر نه متاثره هغوی د خبرې کوي. نو دغه جناب دا کلیپ دا ما واوریدو لب لباب او خلاصه ما تاسو ته داغي دغه وی چې د امام بخاری رحمه الله بدنامی او امام بخاری رحمه الله مجوسی النسل ثابتول داغه مقصد دی. په دې کلیپ کې دا سي علمی خبره نه راکړي چې سړی داغي علمی جواب وکيو یا د کتابونو نه جواب وکي. خداغه په دې کلیپ کې یو څو خبرې دي او داغه خبرو زه مختصر یو د اریوی خبرې یو جواب کومه. اوله خبره خدا ده چې دې په دې کلیپ کې وایي چې زموږ د دین کتابونه چا لیکلي دي او څنګه لیکلي دي. مطلب دا دی چې زموږ د دین دا کتابونه چې کوم لیکلي شوي دي نو دا سم مجهول خلکو لیکلي دي، ځکه وایي چا لیکلي دي او څنګه لیکلي دي. خو جناب زموږ دین داغه دین کتابونه دا ډیرو خو علماو متقیانو پرهیزګارانو هغه خلکو چې پاوی باندې د دنیا اتفاقو پتا باندې زما په خیال دی یو محلی با هم اتفاق نه، خپل جماعت د مقتدیانو بم پتا باندې اتفاق نه، او پاوی باندې د ټولو دنیا دا غوي په تقوا باندې دا غوي د په علم باندې دا غوي په ورع باندې دا غوي په پرهیزګاری باندې د ټولو دنیا اتفاق. دا کتابونه داسې خلکو لیکلي دا مجهول خلک نو. دویمه خبره په دې کلیپ کې دا کوي وایزا په دې خبرو کې وایزا ځان تنها ګڼم. زه چې کومې خبرې کومه د امام بخاری په شان کې یا د احادیثو په شان کې یا د نورو محدثینو په شان کې زه کومې خبرې کومه وایي زه په دې کې ځان تنها ګڼم. نو دی حضرت یو جواب خدا دی چې من شذ شذ فی النار، من فارق الجماعة شبرا. په دې باندې ته په خپل باندې سوچ وکړه چې د جمهور علماونا د جمهور امتنا ته تنها شوي. من شذ شذ فی النار. دویمه زه تاله یو خوشخبری در کومه چې جناب ته تنها نه ستا په دې خلک کې ستا ملګری شته، ستا قدوه شته، ستا مشران شته. پاغه مشرانو کې ستا عبدالله چکړالوی دغه شان ستا په مشرانو کې عنایت الله مشرقی او دغه شان ستا په مشرانو کې ډاکټر غلام جیلانی برق. د دین علاوه ستا په مشرانو کې حافظ اسلم جیراجپوری
غلام احمد پرویز، سر سید احمد خان، او تا چې به د چا کتابونه تقسیموله تمنا عمادي، ته یوازې نه، دغه خلک ستا ملګري دي او ستا مشران دي، او کفا بک قدوتن، کفا بک قدوتن، تاله دا مشران پوره دي، ستا دغه مشران دي، ته په دې کې تنها نه ده، ته چې کومې خبرې کوي. او زه به وروسته وم خیمه چې ته د پرویز د فکر علایکاري، هغې به زه تاسو ته یو څو نشاندهیان انشاءالله وروسته وکړم. درېمه خبره دی په دې کلیپ کې دا کوي، وایي علما او عوام زما ملګري دي. یو طرف ته خو علمي خبرې درته ځکه نه کوم چې زما په خیال چې علم به دې نه یې کړی، ستا په دې خبرو کې خو تناقض دی. یو طرف ته وایي زه ځان تنها ګڼم، او بل طرف ته وایي چې علما او عوام زما ملګري دي، نو دا خو تناقض دی. بهرحال په تناقض به ته نه پوهېږي، خو دومره به زه ووایم چې په امت کې یو عالمم چې هغه د اهل سنت والجماعت سره تعلق ساتي، نو په امت کې به یو عالمم ستا سره ستا په دې نظریه کې ملګری نه وي، تر دې چې یو بریلی به هم ستا سره په دې خبرو کې ملګری نه وي، دا ته چې کمې وي. علاوه له دا چې په حق پرستو علماو کې، په اشاعت التوحید و سنه کې، یا په اهل حدیثو کې، غیر مقلدینو کې، یا نور داسې علما شو، عرب شو، عجم شو، زما په خیال چې یو عالم به ستا سره په دې خبرو کې ملګری نه وي، علاوه د یو څو داسې به ووایم چې جاهلانو نه چې هغه ستا به ملګري او څه کلیپونه یې مخې ته ځي راځي، خو ته چې کومې خبرې کوي هغه هغوی هم کوي. څلورمه خبره دی په دې کلیپ کې دا کوي، وایي یاره په ما پسې ډېرو خلکو خبرې وکړې او کلیپونه یې راپسې کړي دي، څه کسانو وایي زما مخالفت کړی دی، او څه کسان هغه چې ما ته د نصیحت او د خیرخواهۍ کوشش یې کړی دی. خو جنابه د عربو یو شعر دی، وایي اذا کان اتباع اتباع سوء فلا ادب یفید ولا ادیب، چې کله د انسان په طبیعت کې خباثت پروتي، د محدثینو بغض، د احادیثو نفرت، د محدثینو نفرت، نو فلا ادب یفید ولا ادیب، هغه له بیا نه ادب فایده ورکوي، نه نصیحت فایده ورکوي، او نه یو ادیب او نصیحت کوونکی هغه له فایده ورکوي. ستا په طبیعت کې خبث دی، ستا په طبیعت کې نفرت دی، بغض دی د محدثینو، او یوازې د امام بخاري نه، امام مسلم بغض، د نورو ائمه حدیثو بغض او نفرت، تر دې چې ستا په سینه کې د حدیثو بغض پروت دی، نو بیا تعالی ادب او خیرخواهی او نصیحت دا تعالی فایده نه درکوي. دغه خلک دی ځان نه ستړی کوي چې تعالی تا ته نصیحت وکړي یا ستا خیرخواهي وکړي. بیا بله خبره دی په دې کلیپ کې دا کوي چې یاره ځینې خلک داسې دي چې هغه بره ځان ته سنیان وایي، ګیري پریښي دي او ځان ته سنیان وایي، خو په پټه باندې دا ټول شیعهګان او مجوسیان دي. نو د دې په جواب کې به زه دومره تا ته ووایم چې لکه تا بره د قرآن او د حدیث دعوه کې، یاره قرآن او حدیث او قرآن او حدیث، خو اندر اندر سے آپ منکر حدیث ہے. د دې وجې نه خو به تا د تمنا عمادي کتابونه تقسیموله، دا اوس پته ولګېده چې ته برابر یو سوې، ظاهر کې یو شانی، او دنه ستا
خبث دی، پتا کې د خبث د انکار حدیث دی. بیا په دې کلیپ کې به دا بل خبره کوي و یاره نور خبره نه وګدوما خو په بخاری باندې لګه تفسیره کوما. ناغه د عربو یو مقوله ده وی انف فی الماء و استن فی السماء. ته غلک ځان ته وګوره ته په بخاری باندې څنګه تفسیره کې چې وسړی فعل ماضی دا ورته پته نه چې فعل ماضی مبني بر فتحي او ته فعل ماضی مرفوع وي. تزوجها النبي صلی الله علیه وسلم. تزوج دا تزوجون نه سیبا دا تزوجه دی. موږ د اوله طالبانو ته وایو تزوج یا تزوجو. تزوج فعل ماضی دا هاي مفعول دی او النبي دای فاعل دی. فعل ماضی مبني بر فتحي چې وسړی د بخاری عبارت نشي ویلې وي تزوجها النبي صلی الله علیه وسلم. خو دې په بخاری باندې تفسیری کوي. یو سړی مقدمه ته مقدمه وای ابن حجر په مقدمه د فتح الباری کې لیکلی دي. سیبا په دې د ټولو اتفاق دی چې په مقدمه کې دال مشدد دی به یا په کسری سره دی یا په فتحي سره دی یا مقدمه ده او یا مقدمه ده یا صيغه د اسم فاعل او یا صيغه د اسم مفعول ده خو دال مشدد دی او هغه دې سوی مقدمه. مقدمه زستا لفظي غلطیانی دا نرانی سما او بهرحال لفظي غلطیانی دی بانتهایی سیوا دی او دا ستا په عدم علم باندې دلالت کوي. نو ته په امام بخاری باندې څنګه تفسیری کوي؟ تخپل علم اول وګوره، خپل حیثیت وګوره، ابه ته په امام بخاری باندې تفسیر کوي. انف فی الماء و استن فی السماء. بل خبره دی به په کلیپ کې دا کوي چې زمونږ لوی بدقسمتی دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه ټول په مکه مدینه عرب او حجاز کې تیر شوی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه ټول په مکه مدینه عرب او حجاز کې تیر شوی دي. نو څه به دا خبره دی غلطه ده. ستا خیال دا چې صحابه یوازې په عربو کې مکه او مدینه کې الان کې دا خبره صحیح نه ده. سلمان رضی الله تعالی عنہ د فارس نه راغلی دا ته چې په کم فارس باندې زور لګي فارس کته او فارس پورته سلمان دا د فارس نه راغلی رضی الله عنه. صہیب دا د روم نه راغلی رضی الله عنه. بلال د حبشو نه راغلی. دغه شان ماریه قبطیه رضی الله تعالی عنها دا قبطی وا صحابه د مصر نه راغلیو. دا خبر ستاسو نه نه چې اره صحابه ټول جو عربو. او بیا سوئی بیا وی لوی بدقسمتی دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او صحابه ټول په مکه مدینه عربو حجاز کې تیر شویو. خو زمونږ د روایتونو چې څومره کتابونه دي نو دا ټول ایرانیانو لیکلي دي. نو څه به د دې خبرې نستاغه خبث او ستاغه بنیاد معلومیږي چې دا خبره ته د کم ځای نه کې دقه خبر ده ته چې کوم وي چې د احادیثو د کتابونو مصنفین دا ټول ایرانیانو دا ټول عجمو دقه خبره پرویزی کړي دا غلام احمد پرویز کړي دا دغه یو کتاب دی مقام حدیث باقی کې هغه وایي ये सब के सब ईरानी थे दाता ददी ज़ेना कड़ी दा ये सब के सब ईरानी थे इनमें अरब का रहने वाला कोई नहीं था. खलक चोय दे मुनकिर हदीस थे तो यकीनन च द परवेज पा कदम बानी ता कदम के खो दे तम दावे च बदकिस्मती दादा च द रिवायतुन सुमर किताबु नदी नु ददी मुसन्निफिन आदा عجم دی ایرانیان دی دا ایرانیانو لیکلی دي
او دغه خبره پرویز په مقام حدیث نومي کتاب کې کړی دا صفحه 22 کې وہ یہ سب کے سب ایرانی تھے ان میں عرب کا رہنے والا کوئی نہیں تھا. دویمه خبره به درته زه د دې په جواب کې دا وکړم چې دا خو څه مسله نه ده د دین خدمت دی الله د چا نه علي د احادیثو د کتابت او د احادیثو د لیکلو دا خدمت به الله د عجمو نه اغستو او دام نه چې یوازې د عجمو نه د امام بخاري مولا نه مخکې کتابونه لیکلی شوي دي په عربو کې اوس به ته دا وایې چې دا مشهور ولی شو نو دا خو د الله فضل دی ان الفضل بید الله یؤتیه من یشاء دا خو د الله فضل دی چې الله یې چاله ورکوي یو عالم دو شاگردان یو مشهور شي یو شاگردی مشهور شي بل مشهور نشي قرآن کې الله وی اهم یقسمون رحمت ربک ولذا الله دا رحمت به تاسو تقسیموي چیرې دا پلانې به کېدې شي او پلانې به نشي کېدې عرب به کېدې شي او عجم به نشي کېدې لا علاوه دا وره د فارس باره کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیشنګوئی واوره مسلم کې حدیث ته په نورو کتابونو کې مشته الله پیغمبر وی لو کان الدین عند السریا لذهب به رجل من فارس کچرته دین د سریا په سرون خلی یعنی دومره بری د سریا سره لذهب به رجل من فارس نو دا به د فارس یو سړی حاصل کی نو دا سم مستبعده ده چې یاره دا ټول عربو دا ټول عجمو دا د فارس خلکو دا خو څه اعتراض نه دی نو دا الله فضل دی الله د چا نه خدمت اخلي په یو ځای کې الله د چا نه خدمت واخلي بل دا دی چې ته دا ایرانیانو امام بخاری ایرانی او په ایران کې ټول شیعاګانو نو زه به دا ووایم حضرت ته د کوم ځای ته خو هم د هغه علاقې چې هلته شیعاګان دي نو بیا به مونږ څه وایو ما هو جوابک فهو جوابنا سبا خو به ته دا هم وایي چې یاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی او په مکه کې خو ابو جهل او داو یره دا پلانې صحابي د مدینه او په مدینه کې خو عبد الله ابن ابی ابن سلول منافقان ولتا الله بنده لګ دی خپل خبره ته سوچ وکا دستا علم دی دستا عقل دی ام تأمرهم احلامهم بهذا ستا عقل او ستا علم تا تداوي د یوې علاقې د وجې نه چې یو سړی د یوې علاقې د هغه علاقې د وجې نه انسان نه مجروحه کېږي چېرې دا د پلانې علاقې دی جدا مجروحه دی زه به یم تر ټولو نه زیات مجروحه ته ځکه ته د شیعو د علاقې کورما صدا د شیعو علاقه ده شیعګان پکې دي بیا بله خبره دی په دې کلیپ کې دا کوي چیرې د امام بخاری رحمه الله جد اعلی چې دی هغه نوم هم غلط وایي بردزبه لگ دا ضبط صحیح کا دا بردزبه نه دی بردزبه دی بردزبه وای دا مجوسیو نو په اخره کې بیا څه وایي وای امام بخاری دا مجوسی النسل دی مجوسی النسل ولی جد اعلی پلارمنا نیکمنا بیا ور نیکمنا مونږ چې ورته په پښتو کې ډر نیکه وایو ځکه مغیره مسلمان شوی دی بردزبه وای دا مجوسیو
زه به تا ته په لنډو باندې دا ووایم که د نیکه د وجې نه څوک مجروحه کېږي نو ستا نیکه څنګه و، ستا پلار څنګه و، تعویزګر. موږ به بیا دا وایو چې تعویز النسل. د نیکه د وجې نه ته امام بخاري رحمه الله مجروحه کې. د امام بخاري رحمه الله پلار ته نه ګوري اسماعیل چې د هغه باره کې محدثین څه وایي، و اسماعیل کان من کبار المحدثین وکان من تلامیذ مالک. دا په لوی محدثینو کې او دا امام مالک رحم الله شاګرد او د احادیث د حماد ابن زید نو د امام مالک رحم الله نه احادیث نقل کړي دي. د امام عبد الله ابن مبارک رحم الله سره د ملاقات شوه او دا غنه استفاده کړي وا. ابن حبان دا په کتاب الثقات کې ذکر کړي دي. نو ته پلار ولې نه یادې چې ته نیکه نه و. دریم جواب داري چې دا خبره ستاسو د قران نه خلاف ده. ولې قران کې الله وایي لها ما کسبت ولکم ما کسبتم قد خلت تلك امه قد خلت من قبلها قد خلت تلك امه قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم. پلار نیکه چې هر څنګه تیر شوی هغه سره به د خپل عمل حساب کیږي او د سره به د خپل عمل. نو ته د نیکه د وجینا د ډر نیکه د وجینا امام بخاری رحمه الله مجروح کې به وتر ابراهیم علیه السلام باره کې سوي چې د ابراهیم علیه السلام پلار جو آزر کافرو نو ابراهیم علیه السلام باره کې به ستاسو نظری. بیا بل خبره ده په دې کلیپ کې دا کوي چې یاره دا زمون کې چې نن دا کم اختلافات دي رفع الیدین وکاو رفع الیدین مکو امین په زور او امین په رو باندې فاتحه وایا او فاتحه مو وایا. وای دا ایرانی راویانو دا زهر مونږ تر دن نه کړی دي. دا مقصد دا دی چې دا اختلافات د دغه ځای نه شروع شوي دي. او جنابه تاسو په کوم علمي باندې دلالت کوي. دا اختلافات د دې وخت نه دي. دا خو د امام بخاری رحم الله نه مخکې د امام ابو حنیفه او د امام شافعي او د امام احمد او د امام مالک په دور کې د اختلافات او دغه د امام بخاری رحم الله نه مخکې تیر شوي دي. په هغه وخت کې د شیعه راویان نه وو. اته چې کم ورته شیعه وي لا دا اختلافات د صحابو د دور نه وو. څه صحابو فاتحه وي څه به نه وي، څه صحابو رفع الیدین کوله څه نه کوله، چا به امین په زور باندې وي چا به امین په رو باندې وي. او دا خبرم تا د پرویزی نه ماته ته وی چې تر پرویزی نه متاثر دی داغه د فکر سړی ناغه سوی وای دا حدیثی اسلام هغه دی ته حدیثی اسلام وای او عجمی اسلام ورته وای. وای دا د مسلمانانو زوال کا سب سے بڑا اور حقیقی سبب ہے. اته چې نن مسلمانان نه یو کیږي دا د دی وجنا اغم د خبره کړی دا چې د دې حدیثی اسلام د دې عجمی اسلام چې دا عجم کم لیکل دی عجم راویانو عجم مصنفینو کم لیکل د دې وجنا د مسلمانان په اختلافاتو کې دی او مسلمانان د زوال شکار دي. دا خبرم پرویزی کړی دا غلام احمد پرویز زوال امت اسباب زوال امت اور مقام حدیث کی. بیا دې بل خبره دا کی چې یاره ایرانیانو سنو جوانان ولې غلا د مسلمانانو عظیم درسګاه ته مدینه منوره ته او صحابه خو به جهادونو دتلا نو دغه ایرانیانو نوجوانان چې کوم لګلیو وای دغه کسانو په دین کې په تفسیر کې او په حدیث کې هغه ملاوت وکړو چې دا غینه مسلمان تر وسه پورې نشي خلاصې دي. دا د خبره ده
جناب ته پر خپل خبره باندې لږ سوچ وکا دا خو ته غیر دینو ته یو لوی لار کولاوي چې زموږ دین چې دی دا محفوظ نه دی دا عقد شیعه خبره ده وانه قد زید ونقص وبدل په دې دین کې زیادت شوه دی کمې شوه دی په دې کې رد او بدل شوه دی بل صحابه ته پته نه لګیدل لکه صحابه خو الله پیغمبر دا غوي بارک وي اختارهم الله لصحبه نبيه دا غوي خو الله انتخاب کړو هغه ته دومره پته نه لګیدل چې الکه دا خلک راغلي دي او دا ملاوت کوي صحابه په غلي پاتې کیدا خو به دین محفوظ نشو دې مطلب خدا دې چې صحابه د دین حفاظت نه دی کړی بیا بل خبره دی دا کوي چې را وای شکرداري چې د اسلام سناس شیرازه د صحابه په دور کې قائم و سناس شیرازه د صحابه په دور کې قائم و سمانا صحابه سره پوره دین نه و پوره اسلام ور سره نه و سناس شیرازه ور سره و ته په صحابه باندې لوی توان لګي چې صحابه سره پوره دین نه و د اسلام سناس شیرازه دا غوي په دور کې قائم و او به بره خبره دی دا کوي چې را زدانه ویم چې ټول احادیث ایرانیانو لیکلي دي ایرانیانو جوړ کړی دي جناب ستا نظریه د قدا خدا په قلار ته دا نظریه راخکاره کوي تا ته مخکې علما ویلو چې تا د تمنا عمادي کتابونه تقسیمول تا وینو چې دا زره تحقیق د پاره او دا ما د تحقیق د پاره ور کړیو خو خبره نن دا د راخکاره شو چې ته یقینا د تمنا عمادي او د غلام احمد پرویز او د عبد الله چکړالوی دا غوي په نظر او دا غوي په نقش قدم باندې تروانی ډېر خبري و ډېر متشابهات په مرور د زماني سره محکمات وګرځي دا خبره هم یو رست د استاد خلی نوزي چې تبه د تمام احادیثو نه انکار کوي تبه دا وی چې دا ټول احادیث څنګه چې پرویز ویلو څنګه چې نور منکرین حدیث ویلو چې دا ایرانی سازش دی عجمی سازش دی ایرانی سازش دی یو ورځ به دا خبره هم تکي او د دې ډیر شواهد موجود دي چې تا د ډیرو صحاحونه د ډیرو صحیح احادیثو نه تا انکار کړی دی خدا په خپل وخت باندې بیا منظر عام تراشي او به یو بل خبره کوي وي تر اوسه پورې مسلمانانو دا جدا نه کړی شو چې په دې روایتو کې ایرانی روایت کم دي او مدني روایت کم دي په 1400 کال کې 1400 کال کې مسلمانانو دا جدا نه کړی شو چې په دې کې ایرانی روایت کم دي او په دې کې مدني روایت کم دي او څوک به جدا کوي هغه سړی به جدا کوي چې هغه فعل ماضی ته مرفوع وي هغه سړی به جدا کوي چې هغه مقدمه ته مقدمه وي هغه سړی به جدا کوي چې هغه یو پاڼه عبارت نشي ویلې او دی ولکوس دا روایت جدا کوي په دې دومره وخت کې وي مسلمانانو دا جدا نکړې شو چې ایرانی روایت کم دی او مدني روایت کم دی لویلی علماء لویلی محدثین محدث خو تمنینا عالم خو تمنینا وزه یو تاسو تر نه کوم او د دې جواب در نه غواړم چې د ایرانی روایتو او د مدني روایتو د جدا کولو معیار ستا سره سره دا جواب در نه خامخا غواړم چې ستا په نسبت باندې د مدني روایتو
او د ایرانی روایاتو د جدا کولو معیار څه دی؟ ته په څه باندې دا جدا کې چې دا مدني روایت دی او دا ایرانی روایت دی؟ د دې معیار لږ مونږ ته وښیه چې ستا اصلیت پاغي کې معلوم شي. بیره تاریخ خبرې کوي او یاره پلانی تاریخ کې دا لیکلی او پلانی کتاب کې دا لیکلی او که څوک ګوري نو دا وګورئ او په اخره کې وایي د تمنا عمادي کتاب وګورئ. دا دې تاله مبارک شي. بیا وایي نور تفصیل نه کومه، وایي حقیقت تقریبا تاسو ته معلوم شو. خپل کلیپ کې وایي نور تفصیل نه کوم، حقیقت تقریبا تاسو ته معلوم شو. جناب